د کابل کندهار ترانزیټي سړک د نویو بدلونونو پر لور لاس قطار د موټر راو لپاره جوړیږي. هغه ستونزې او مشکلات به تر یو حده پورې حل کړی شي دا پروژه انشاءالله. ډېر خطرناکه سړک ده، هر ورځ حادثې کېږي. 40 متر 42 متر کانکریت هم قالبش واسه میکنم کانکریتش میندازیم. مخکې همدلته زمونږ ګاونډیان موټر وول دغلته د مخکې کوچیانو کور هغه موټر وروره دغه دوه سره کېږي 18 سانتي متره دا ستوري ده. د ارغندې پورې به دا پروژه دوام ولري که بیا هم داسې پلان شته چې وړاندې به هم کار جریان پیدا کړي. فعلا 7 کیلومتر است. در دو قسمت کار جریان داره. د بخونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسېږئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي. درنو لیدونکو دا د کابل کندهار ترانزیټي سړک چې دلته د نوې پروژې د عملي کېدو لپاره لومړنۍ چارې پیل شوي دي او تر ډېره پورې پر مخ باندې تللې دي. هره پروژه چې دلته عملي کېږي د کابل په زړه کې یا په شاوخوا ولایتونو کې او نو له ځان سره ځینې سهولتونه او مشکلات هم لري. موږ همیشه دا کوښښ کوو چې د دې پروژو سهولتونو او مشکلاتو په هغه موضوعاتو باندې له خلکو سره د انجینر صاحبانو سره د پروژو خبرې اترې وکړو چې لا هم ګونګ پاتې دي او غوټه یې لا نه رسپړل شوې ده. نن هم په دې پروژه کې زموږ کوښښ دا ده چې له خلکو سره د سیمې د اوسېدونکو سره او د انجینر صاحبانو سره په همدې موضوعاتو باندې خبرې اترې ولرو. ورزو خبرونه پیلوو. درنو لیدونکو د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. د یوې ډېرې حیاتي پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم. د کابل کندهار سړک د پراخېدو چارې دلته روانې دي. دا یوه ډېره حیاتي پروژه ده او دا شاره تاسو ته لکه څنګه چې معلومه ده په تېر کې ډېره یو مرغونې شاهراه په نوم باندې مشهوره وه چې زموږ د ډېری هېوادوالو ژوند یې اخیستی. خو د نیکه مرغه چې د دغه ستونزو د حل کېدو لپاره دغه دی چې کار جریان لري او انشاءالله چې دغه شاهراه به نور هم پراخېږي او کارونه ډېر په چټکۍ باندې روانې دي. پروژې انجینر صاحب ما سره ولاړ دی. کوښښ کوم د دوی د کارونو په تړاو له دوی سره خبرې اترې ولرم. السلام علیکم. السلام علیکم. انجینر صاحب خیر هستید؟ صحت خوب आहे؟ کرایی خوب هستید انجینر صاحب؟ شکر. انجینر صاحب در شروع همیشه برای بیننده های ما خودتان معرفی کنید. انجینر شاقا اکرم زاده یکی از سایت انجینر شاروالی کابل، مسئول لات دوم سړک کابل قندهار. بسیار خوب. انجینر صاحب این سړک از طرف شاروالی ساخته میشه یا شاروالی به یک شرکت خصوصی داده که او کارش پیش میبره؟ این پروژه مستقیم از طریق خود شاروالی کابل پیش برده میشه که البته از طریق وزارت فایده عامه با شاروالی کابل داده شده این پروژه
که تقریبا فعلا 7 کیلومتر است. در دو قسمت کار جریان داره. از قسمت پل کمپانی به این سمت کابل قندار و ما سمت داشای گچ و سمت کمپانی در حرکت از کار ما و به صورت نورمال پیش میره. یعنی در اوسه پورې دا پروژه صرف د 2 کیلومتر په اوږدوالي باندې په نظر کې نیول شوې ده. دغه پروژه تقریبا زه فکر کوم چې 11 کیلومتره په نظر کې نیول شوې ده. 2 کیلومتره یې په جریان کې کار دی. دغه تکمیل شي 3.5 کیلومتره نورم موږ مخ ته بیځو. یعنی دغه 2 کیلومتر چې کله بشپړېږي له هغې څخه به وروسته هغه نور کارونه بیا په کار باندې چل شروع کېږي. همزمان کېدای شي چې هغه همزمان موږ کار شروع کړو خو دغه د امکانات له وجې نه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي همداسې مخ ته ځو. د دې سړک عرض څومره دی؟ په تیر کې هم سړک موجود و یو څه پراخه شوی دی. د دې پراخوالی چې تاسو په نظر کې نیولی څومره پراخوالی هم په نظر کې نیولی او همداشان هغه موانع چې دلته موجود د کار په وړاندې باندې څومره موانع تاسې له منځه وړي دي؟ دلته دغه سړک چې دی پخوا سړک یې برې لږ و. دغه دوه سړک کېږي 18 او 10 سانتي متره دا تورې ده. دغه برې دغه 18 نه 2 قطاره دي. تقریبا 10 قطاره د موټر راو لپاره جوړیږي او په منځ کې 6 متره موږ دغه ګلدان لرو. ورپسې موږ دې خواته او دواړه خواته د سړک کې 2 متره ګلدان لرو او ورپسې 2 متره د باسکل وې لپاره موږ باسکل لپاره لاره جوړوو تر ارغندې پورې. ورپسې 4 متره اخواته او دې خواته موږ پیاده راو لرو. ډېر ښه انجینر صاحب، یعنې دا یو معیاري سړک نړیوال سړک او ټول د تنویر او دغه نه مکمل کمپلیټ سړک ده. یعنې دلته تنویر هم په نظر کې نیول شوی، موټر راو، بایسکل راو او پیاده راو ټول بالکل په نظر کې نیول شوی ده. په دې کې څنګه و دلته چې کله تاسې دغه موانع چې کله د سړک پر وړاندې چې موجودې وي دا هم له منځه وړلې، د خلکو عکس العمل څنګه و؟ څومره موانع له منځه وړلې؟ هغه ننګونې چې د سړک پر وړاندې موجودې وي که هغه راته ووایي؟ دغه لږ موانع موږ سره و خو دولت موږ سره همکار دي او خلک هم موږ سره ډېر همکار دي. د دې لپاره په لاره کې دغه ځینې دوکانونه وو، پوستې وو، دغه شان ټول دولت همکاري وکړه او خلک هم همکاري وکړه او مخکې له دې نه چې موږ ته وخت ورکوو دوی خپله دوکانونه دیونه شاته وړي، موږ خپله کار ته مخ ته بیایو. یعنې څه موانع داسې موجود نشته چې څوک ستونزه پیدا کړي د کار په وړاندې چې مثلا دغه زموږ ستونزه ده او د کار مخه ونیسي، کار نارمل شکل باندې روان؟ نه نه انشاءالله تر اوسه پورې هیڅ مشکل موږ نه لرو او په جدیت سره دغه کار په مخ ځي. څه وخت خیر دغه پروژه شروع شوې ده او څه وخت بله خیره سره پای ته رسېږي؟ دغه پروژه تقریبا 2 میاشتې مخکې شروع شوي دي. دا تقریبا 18 میاشته دا قرارداد شوي دي. 2 میاشته د کاري تقریبا 2 کاله کېږي او کېدای شي چې موږ مخکې له دې نه دغه موږ تکمیل کړو. په ډېری پروژو کې انجینر صاحب موږ چې وګورو دغه د ښاروالي لخوا چې کوم مهالویش پروژو ته ټاکل کېږي او دلته انجینر صاحبان کار کوي هغوی کوښښ دا کوي چې زر د پروژه پای ته ورسوي. داسې خو نه کېږي چې د زر پای ته رسولو لپاره تاسې معیارونه له پامه وغورځوئ یا اون معیارهایی که برایتان گفته شده او از بین بره یا او را نظرانداز کنید؟ البته ما مطابق تقویمی پلان تقویمی کار خود را پیش میبریم. در قسمت کیفیت و کمیت کار 100% ما مطمئن هستیم. مطابق نرم های استاندارد ما کار میکنیم. بعضی کارهایی که مانع مدت زمان در بر میگیره و قسمت ها را در نظر گرفته ما کار خود پیش میبریم. بسیار خوب. و شما هم همیشه دمیجه میباشین، از کارتان نظارت دارین، کارگرایی که کار میکنن، تیمای تکنیکی است، تیمای پرسنلی که اینجا کار میکنن، کارگر هستن، کارهاشان نظارت دارین؟ یعنی طبعا 24 ساعت انجینر صاحبان و خود ما در مجموع در ساحه موجود هستیم. از صبح تا 5 بجه مکمل ما کار میکنیم، تحت نظارت خود ما قرار داره. برای ما انجینرهای کیوسی ما داریم، بخش سیفتی هم داریم از خود شهرواری کابل که اونا مراقبت میکنه و تمام چیز در نظر گرفته پیش میریم. بسیار خوب. انجینر صاحب یو خبره چې په ډېری پروژو کې ځینې موارد په نظر کې دا نیول کېږي چې د خلکو ستونزې حل شي. د دغه موضوعاتو لپاره که سړک پراخېږي که یو پروژې عملي کېږي ځینې هېوادوال زموږ خپل هغه جایدادونه هم له لاسه ورکوي. ستاسې په نظر باندې دلته کوم هغه موردو چې په نظر کې ونیول شو او دلته تخریبات ترسره شو، آیا هغه ستونزې او مشکلات به تر یو حده پورې حل کړی شي دا پروژه انشاءالله؟ دغه پروژه انشاءالله زه فکر کوم دا مخکې استملاک شوي دي ځمکه، خلک موږ سره دلته مشکل نه لري. 15 متره دا سړک مخکې له مخکې نه دا استملاک شوي دي، دا یې حل ده او خلک موږ سره ستونزه نه لري او خلک ته موږ همکار دي. زما پوښتنه دا وه انجینر صاحب چې دلته مثلا
دا داسې یو شارع بلل کېږي چې یو مرګونې شارع ده. ډېری هېوادوالو زموږ په دې شارع باندې خپل ژوند له لاسه ورکړ. که چېرته دغه سړک پراخېږي دا اوس چې کوم کار روان دی ماشاءالله ډېر ستر کار روان دی انشاءالله دغه ستونزې به ورسره حل شي. بالکل انشاءالله د لپاره اوس یو سړک ده. دا سړک هم معیاري تقریبا کار شوی و خو نفوس دومره نه و. اوس رش په کابل ښار کې ډېر زیات ده او دغه موټر هم ډېر ده. د دې سړک چې جوړ شي انشاءالله د ترافیکو حادثاتو مخنیوي لپاره ډېر ګټور دی. د ارغندې پورې به دا پروژه دوام ولري که بیا هم داسې پلان شته چې وړاندې به هم کار جریان پیدا کړي؟ امکان لري خو اوس تر اوسه پورې قرارداد تر دغه ځایه پورې شاید تکمیل شي. دا خو طویل مدت پروژه ده کیدای شي هغه هم وروسته بیا کار کارونه هم تر کوم ځای پورې پرمخ تللي تر اوسه پورې خپل کارونه راضي یاستئ که نه؟ بالکل موږ خپل کارونه راضي یو او کارونه هم ډېر په ښه توګه روانه دي او تمام امکانات موږ ته برابر ده فعلا. انجینر صاحب چې کله هم راتللو تقریبا 2-3 ځای په دې پروژه کې کار روان دی. شاید څو ټیمونه تاسې ولرئ ټولو ټیمونو هم مهاله په هماهنګۍ سره کار روان کړی که څنګه؟ بالکل دغه دوه لاته شروع ده چې یو له مخکې ده چې په دې کې موږ بدنسازي د سړک شروع کوو. دغه ویاله ده سکلیټ د سړک هم کاته هم پورته اسنادي دیوالونه لرو او دغه هم شروع ده کارونه کاته او پورته چې موږ ضرورت شي مخکې له دغه چې هغه موږ ضرورت په اساس باندې موږ مخکې هغه کارونه کوو چې د سړک کار ځان نیسي او موږ خپل کار سمه په ستاندارد پورې موږ کار ته مخته بیایو. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. په اخر کې کومه پوښتنه پاتې او د دې سړک په تړاو څه موجودي که زموږ لیدونکو سره شي؟ ډېره مننه. موږ هېڅ تاسو هم ډېره مننه چې موږ ته وخت ورکړله. دې لپاره وطندارانو ته موږ لږ وضاحت ورکړله. تاسو هم ډېره مننه. ډېره خوشحاله الله مو آباد لري انجینر صاحب. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ کار ډېر په چټکۍ باندې په دې پروژه کې روان دی. هم مهاله د ویالو کار هم روان دی. دلته د کانالونو سیستم هم روان دی. ځینې ورونه نو بیا هم چې د ماشینري په برخه کې کار هغوی هغوی دلته د ډکونو لپاره کار پیل کړی دی. تاسې کتلی شئ چې اوس هم مهاله په یو وخت کې انجینر صاحبان هم دلته د نظارت برخه فعاله ساتي. همداشان کار هم په چټکۍ سره روان دی. په هر سایډ کې چې تاسې وګورئ د دې پروژې کار روان دی او دا ښیي چې دلته هغه شمېر ټیمونه چې کار کوي انشاءالله چې وبه کولی شي چې هغه ټاکل شوی مهال وي چې 18 میاشتو ته ټاکل شوی دی انشاءالله چې دا به ښه پای ته ورسېږي. د پروژې یو څو انځورونه ګورئ بیا هم له تاسو سره یو کوښښ کوو چې د پروژې له کارګرو سره هم غږ کړو چې اوس دلته په کانال کې کار کوي او همداشان له نورو انجینر صاحبانو سره او د دې سیمې اوسېدونکو سره هم خبرې اترې لرو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. دلته د دې پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم او شاوخوا هستوګنیز کورونه هم دلته موجود دي او ځینې ورونه نو دوکانداريګانې هم. زه کوښښ کوم چې دغه ورونو سره دې سړک په تړاو باندې خبرې اترې ولرم چې دا سړک څومره د دوی لپاره مهم دی، څومره ستونزې او مشکلات به له خیره سره حل شي او کومې ستونزې او مشکلات د دې سړک له وجې یا د دې سړک له امله دلته رامنځته شوي. السلام علیکم وعلیکم السلام مشهور خیر 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 جوړ خیر خیر حالات خیر شکر خیر دې تم سلام مشهور خیر 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 جوړ خیر خیر څنګه ورو والله شکر الحمدلله تاسو څنګه د مونږ صافي الله مستری صافي الله هو مستری او کنه تخلص نه مستری دا دکان مې دلته کا دکان دی د حمزه زې اوسیدونکو او دا د همدغه منطقې کې دکان لرم دلته اوسیدونکو دکان دی خپل لکه کرایه دی نه خپل دا دکان کرا ورکو ښه او کرا ورکو دکان دی اوی صاحب دی کرا ورکو څومره وخت کېږي چې دکانداري کوي یاره یو 12 کاله کېږي دلته 12 کاله ته به خیر سره کوم مشهور دلته به خبر لدی ولا څنګه کې او چې ځان وچه پوخ ځان وچه کنه داسې کار چې کې دوامدار به همت ولري او استقامت به ولري نو دغه دکانداري هم داسې ورو نن دلته لاش سبال تلاش به خوان نه کوي ته باید یو چیرې پوخ وسیږي حد اقل یو څوک سره آشنایی پیدا کی مشتری پیدا کی دلته په څنګه کې د سړک کار شروع ده او دا سړک خو ټول
وطنوالو ټول هیوادوال ته خبر دي چې څومره مهم سړک دی کابل قندهار شهراله. دلته پخوا شاید تاسې اورېدلي مو ډېری زموږ هیوادوالو تصادفونو کې خپل ژوند هم لاسه ورکړی. ستا په نظر باندې دا سړک چې پراخېږي څومره سهولتونه به رامنځته کړي؟ یاره انشاءالله دا خو ډېر سړک دی، خو ډېر خطرناکه سړک دی. هره ورځ حادثې کېږي. هغه سړک ته جوړ شي لږ حادثې کمې شوې. اوس انشاءالله دا سړک ته جوړ شي بیخي حادثې به کمې شي. پخوا ډېر وړوکی نه و دا سړک؟ ډېر وړوکی و، دغه مابین سړک و، دغه مابین چې یوازې ښکاري همدغه بل پروسه کال جوړ شه. هغه بل اړخ پروس کال یو 10 کال په کار 10 کال په کار شروع نو خدا که کار روان ده استاندارد کار کوي انشاءالله دا ته جوړ شي نو د خلکو مشکل ټول حلېږي. مشکل حل ده. او تیر کال هم زما چې تر کومه پورې په یاد دی زموږ هیوادوالو چې پوره یو 580 موټر چې ورته وایي د مسافرو نه ډک او ټکر یې وکړ او ډېری زموږ هغه هیوادوال په شهادت پکې ورسېدل. واقعیت هم دغه ډول پروژې چې عملي کېږي یو څه سهولتونه رامنځته کوي. نو انشاءالله دا خو ډېر ښه کار ده. دا خو وروره امارات نه موږ خوشحاله یو. دا خو ډېر ښه کار روان کړی ده. د دې سړک د جوړېدو لپاره استملاک به هم شوي. شاید ځایونه هم ډېر دوکانونه به هم پکې تللي. تاسې دلته اوسېږئ له خلکو سره به هم ناسته ولاړه کړي. تاسې خپله هم چې د دې سیمې اوسېدونکي یاستئ په خپلو سترګو باندې هم تاسې به لیدلي. د دې سړک لپاره استملاک چې کېده څومره کورونه ستا په نظر باندې له منځه لاړل؟ د خلکو هغه جایدادونه پکې لاړل؟ دغه کورونه هم دغلته دغه مهاجرینو د مهاجرینو کورونه پکې لاړل. دغه دوکانونه یې چاته ککاته ولاړل. دا چاته حریم نه و پرېښی 10 متره هغه ټول پکې لاړل. چاته حریم پرېښی دغه نه دی تللی. د خلک چې دلته اوسېږي دوی بیا قوالې چا درلودلې هغې ته بېرته ځمکې ورکول شو که نه پیسې؟ هو نو هغه خو خپله شخصي منځکه والا ته یې ورکړې. که دولتي و دولتي ته یې نه ورکوي. دولتي هم دلته داسې کورونه و چې دولتي ځمکې نیولې وي؟ هو نو دا دولتي منځکې خو که معلوم وي نو هماغه ته خپله دولت هم معلوم ده. نو دا خو ډېره شخصي منځکه ده. دا ډېره شخصي ځمکه؟ هو ډېره شخصي منځکه. ته دلته دوکان لرې، د خلکو سره به ناسته پاسته کوې. د خلکو نظر د دې آبادۍ په تړاو باندې څنګه څه دی؟ مثلا دلته کار شروع دی، دغه د کار کېږي، یو څه هیوادوالو ته هم پکې کار دغه دی برابر دی. دوی څه وایي د دې سره؟ دوی د والا ټول خوشحاله دي. چېرته ته یو آبادي کېږي یو کور جوړېږي خلک خوشحاله دي. دا خو بسته کابل قندهار سړک ده وروره جوړېږي. دا خو ډېر غټ کار ده. دا ډېره لویه پروژه ده. په اوس وخت کې په کابل کې هم او په نورو ولایتونو کې هم ډېرې پروژې روان دي. ستا په نظر باندې چې دغه پروژې کې داسې دوام ولري څومره به سهولتونه رامنځته شي؟ دغه ډېر سهولتونه وړاندې کېږي نو وروره همدغه مشکلات د خلکو ټول حلېږي. انشاءالله حل ډېر مننه. الله دې آباد کړي. څنګه ته وروره ښه یې؟ شکر ده وروره ښه یې جوړ یې خیر یې شکر. نوم دې څه شی دی؟ نوم مې ذبیح الله ده. ذبیح الله. ذبیح الله د همدې ځای؟ هو همدې ځای همدغلته هم کمپ ده. کمپ دی؟ هو کمپ ده. کوم ځای نه راغلی ته؟ مونږ د کابل د 8مې ناحیې یادېږو. 8مې ناحیې نه؟ هلته هم کورونه پخوا وو که نه؟ هلته هم چې دولتي ځمکه و زمونږ کمپ و. که طالبان چې راغلو دلته راغلو دا هم دولتي ځمکه ده. نو ښه ښه د هغې کمپ نه دلته را انتقال کړلی؟ هو دلته راغلو. کوم ځای کې مهاجر وایي چې کمپونو کې اوسېږئ؟ مونږ د پاکستان نه چې راغلو د 8مې ناحیې د شیوکۍ مونږ یادېږو. بس تر اوسه همدغسې بس کمپونه کې. څومره وخت کېږي پاکستان راغلی؟ یاره پاکستان نه چې راغلی 15 کاله کېږي. 15 کاله؟ د 15 کاله کې د کوم کاروبار چې ځان ته برابر نه کړل؟ نه والا نشته کاروبار نشته. که کباړ مباړ کوو بس. د کباړ کار کوي؟ کباړ کار کوو. پاکستان کې دې څه کول؟ هلته هم کباړ کوو. هلته دې هم کباړ کار کوو؟ تاسې به تجربه هم ډېره لرئ د کباړ کار. بس نو خدای چلوي نو لږ لږ کار پې کېږي. خدای تعالی دې وکړي چې د ټولو روزګارونه ښه شي، خیر سره کاروبار برابر شي، ټولو سره راحته اوسېږي. مونږ هم تاسو نه ډېر خوشحاله یو چې دا سړک جوړېږي، که کور وړاندې کېږي، هر څه کېږي، زمونږ وطن جوړېږي. زمونږ د وطن دپاره دا آبادۍ ډېره ضروره ده. بالکل زحمت وباسو. په نورو وطنونو کې چې زمونږ هغه وروڼه چې مهاجرت یې کړی هغوی ته نو بیا نور وطنونه معلوم چې هغوی په کوم ځای کې دي او موږ په کوم ځای کې. ډېر کار ته ضرورت دی. ډېر کار ته ضرورت ده. ډېر خدمت ته ضرورت ده. څنګه ته وروره ښه یې؟ خیر یې صحت دې ښه ده؟ نوم دې څه شی دی؟ هارون د همدې ځای؟ همدغه کلي یم وروره. نقشه راغله کورونه چپه شوي دي نو بس د خدای په هیله پرې راته. دلته ستاسې کورونه وو؟ بلې جایدادونه هم خپلو ځمکه هم اخیستې وه؟ دا مونږ چې راغلي دغه د دیوان بیګ نه راغلي وو، مخکې هلته کیمپ وو که نه، اوس دغلته راغلي وو کرایه ورکوي کور په سر وروره. اوس دلته اوس هم کرایه کور لرئ؟ نه دغه د خیمو کورونه دي کرایه ورکوي. شخصا دا زمین چې دی ځمکه چې دی دا دولتي نه ده، شخصي ده.
مالک ته یې څه ورکړل او که نه ځکه نه، چې نه. استملاک وشي خو هغه قوالې کتل کېږي اسناد کتل کېږي بعد قواله چې هم نشته خو دلته خیمې کورونه دي وروره د چا شی نشته زمونږ یو مشکل په دې هېواد کې دا دی چې څوک قواله ونه لري او ډېر وخت په یو ځای کې اوسېدل داسې فکر کوي چې دا ځای زما دی خو چې قواله شرعي ولري په هغه وخت کې یو څوک دا دعوه کولی شي چې دا ځای زما دی ما پورې تړاو مخکې چې لري دا کوم یو ورور مې چې دا خبره وکړه پوه شي چې دا موږ د پېښور نه راغلي وروره 15 کاره کېږي چې پراته دي دلته بس الله دې وکړي چې دا ستونزې مشکلات حل شي او مسؤلین هم تاسو ته پام شي بس، وکولی شي چې ستاسې درد دوا پیدا کړي ډېره انشاءالله تاسو جمهوریت په وخت راغلي وئ د جمهوریت نه مخکې راغلي وو حتی د جمهوریت نه خبره تېر شوې ده ګوره د 15 کاله مخکې هو. یعنی 15 کاله خو د امارت د امارت حاکمېدو اسلامي وتل شو. او تقریبا 10 کاله په هغه وخت کې همداسې ده همداسې ده هو جمهوریت وختونو کې تاسې داسې آبادیګانې لیدلې وې د سړکونو د پروژې د کله لیدلې وې دلته په دې سیمه نه کې نه هلته. مخکې چې داسې سړکونه نه وو اوس ماشاءالله د امارت اسلامي نه خوشحالي وروره دغلته څو ماشومان موټر ول اوس چې سړکونه روان دي د آبادي ده زموږ د وطن موږ ډېر خوشحاله یاستو دغه سړک چې جوړ شي نو انشاءالله خطر به اوس وختو کې خو تصادفونه نشته د نه 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 مخکې همدلته زموږ ګاونډیان یو موټر وول دغلته د مخکې کوچیانو کور هغه موټر وو وروره بس بخساز نشته نو بس خدای دې وکړي چې دغه پروژې چې عملي شي انشاءالله چې دا ستونزې انشاءالله ورسره حل موږ شي. د ډولنه ډېره خوشحاله چې دغه سړکونه جوړ شي انشاءالله همدغه زموږ د وطن آبادي ده نو خوشحالي وي انشاءالله او خدای زموږ وطن نور هم مخ ته بوځي آمین. دغه کامیابي ده زموږ ډېره زیاته مننه خوشحاله خیر اوسئ. اوسئ، الله دې یو آباد ژوند لري. ډېره کور دې مننه آباد. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د ورونو خبرې تاسې واورېدلې ورسره وغږېدلو چې دلته څه موجود دي ځینې ورونه نو پاکستان نه چې راغلي دي ډېر وختونه یې ووتل ډېر کلونه یې ووتل خو اوس هم همغه کیمپونو په خیمو کې اوسېږي خدای دې وکړي چې د دوی دغه ستونزې حل شي وکولی شي چې دوی هم ځان ته 15 کاله ډېر عمر دی ځان لپاره یو ثابت ځای پیدا کړي او هغه ستونزې مشکلات چې دوی لري او انشاءالله چې حل شي د سړک په تړاو باندې خبرې وکړو ډېری ځمکې استملاک شوي دي ورته دولتي ځمکې هم ورسره بیرته راګرځول شوي دي او د سړک د رغېدو لپاره او د پراخېدو لپاره هغه زمینه برابره شوې ده تاسې هم د همدې پروژې یو څو انځورونه ګورئ بیا هم د تاسو سره یو بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو دلته په دې پروژه کې څو ځایه کار روان دی کوم چې د ټولو برخو د کارکوونکو سره خبرې اترې وکړم او د دوی د کار په تړاو یو څه معلومات رانه راواخلم وړاندې لوډر هغه ماشینونه چې د سړک د هواري لپاره کار کوي هغه هم لګیا دي دلته د دغه ویالې لپاره یا د جوړولو لپاره هم کاربندي دغه ترسره شوې ده قیر اچونه روانه ده زموږ وروڼه مشران لګیا دي هغوی هم محاله کار کوي کاکا سلام علیکم وقت داری چند دقیقه صحبت کنیم خوب هستی کاکا صحت خوب است بخیر هستی قربانتان شما سلامت باشین بازم خسته نباشید زنده باشید جور باشید تام خسته نباشید قربانتان زنده باشین کاکا نامتان چیست داوود داوود کاکا داوود چطور است کارهایتان چطور پیش میره انشالله که خوب پیش میره کارها انشالله که خیلی خوبش پیش میره همین کارهای قالب کاریش هم ما میکنیم کانکریتش هم میندازیم مالش هم ما کش میکنیم انشالله که کارهاش خوب پیش میره بسیار خوب وطن ما باید خدمت کنیم بعد کارها رو خوب بکنیم کاکا یک چیز است که ما همیشه در پروژه‌ای که میریم بزرگای خود که میبینیم کار میکنه زحمت میکشه ما یک کمک انرژی میگیریم واقعیت که شما بسیار یک سهم بزرگ دارین در آبادی کشور
تشکر. خیر ببینیم ما هم آبادی کشور رو باید کلی ما سهم بگیریم. وطن ماست، باید خدمت کنیم، باید جور کنیم وطن خدا. هر هزار نگاهش باید جور باشه. بسیار تشکر. در جای دیگه هم کار کردی یا این اولین پروژه است که کار میکنی؟ نه جای دیگه هم کار کردیم. ما پیش از این که در دوران جمهوریت به حساب برید بگم در یبتات کار کردیم، در پارلمان هم کار کردیم. در این پارسال هم مابین ریاست جمهوری پیشترم قید قصه کردم پیش دروازه ریاست جمهوری کندک بدری رادیو تلویزیون او تلویزیون به حساب ریاست هوانوردی همون جای چواش پارسال ما کار کردیم. یعنی کاکا جان بسیار یک تجربه کلان داری دیگه. ان شاء الله که تجربه ما بد نیست. ما امی امید را داریم که شما که تجربه دارین برای امی دوستایی که کلتان کار میکنن با یام شریک بسازین. خیلی یاد میتیم علی پیش لیست خود میاریم که یام یاد بگیره که سبب وطن جور کرده بریم دیگه ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی که همه تو امی سلسله جریان داشته باشه. کاکا جان ایرا خودتان قرارداد گرفتین یا کد شهروالی کار؟ قرارداد کسی دیگه است باز ما کار میکنیم. شما کار میکنید؟ ما کارگر. چند نفر اینجا مصروف هستید؟ مصروف فعلا اینجا 12 نفر. 12 نفر. این پروژه مثلا چقدر طول داره کارتان؟ مثلا این جوچه ها که جوچه دیگه خوب طول مکملش میگی؟ مکملش والا نمیدونم که چقدر. مقصد ما در روزی 40 متر به حساب طول 40 متر 42 متر کانکریت هم قالبش واسه میکنم کانکریتش میندازیم. موادی که شما استفاده میکنین مثلا مواد اولیه که سیخ و همین لاندر هر چیزی که هست با وقتش میرسه؟ سیخ کارش که دیگه موادش میرسه. موادش مکمل میرسه. کانکریتش بخی خیلی کانکریت استاندارد است دیگه. انجینر صاحبا کلش چک میکنه، کلش بیت میگیره، کلگیش چک میکنه. کاکا جان ما یک چیز که متوجه میشم جایی که ما هم دیدیم امی دوستای ما که بنا هستن یا در بخش بنایی یا گلکاری کار میکنن یا در یک جایی که زیاد کار کنن تجربه زیاد شوه و خودش باز میفهمه که مثلا این کاری که ما کردیم چقدر مقاومت داره. شاید مو تجربهش باشه دیگه. نه مقاومتش خیلی خوبیش است به خاطر که باز شخصی کار که میکنه کم کانکریتش سیمنتش کم میندازه. این سیمنتش خیلی خوبیش است. این مقاومتش دیگه فکر کن که اگر مقاومت از دیگه یک بردوی شخصی کاراست. یعنی چیزی که در نقشه است و انجینر صاحبا میگه تطبیق میشه. کلش تطبیق میشه. کلگیش تطبیق میشه. چی از سیخش، چی فرض مثال از قالبش، چی از کانکریتش، چی از سیمنتش، چی از ریگش شیشتهش است، به حساب ریگ کریش است، به حساب از شیشته نرمش است. کلگیش به انجینر صاحبا اونجا که ما کانکریت جور میکنه کارگرا بالای سر ما استاد است. چیزی که فرمان بده اون تو کارگرا برش بازی کارگرا بلات است دیگه که چیزی که میگن اون چیز برش میزنن. قربانتان کاکا بخیر باشین، زنده باشین. همین که خدمت میکنین اینجا کار میکنین قربانتان دیگه وقتتان نمیگیرم. درنو لیدونکو دلته نو ډیره ورونه په کار باندې مصروف دي. دلته په یو نوه دوی ته د کار لپاره زمینه برابره شوې ده. دلته هم که وګورئ د قالب بندي ترسره شوې ده او له پاسه د پټولو لپاره اوس دغه دی چې کار جریان لري او په داخل کې هم چې وګورئ دلته قالبونه تړل شوي دي. سیخان ډېر په منظم شکل باندې په هره پروژه کې که وګورئ کوم سیخ چې استفاده کېږي ډېری هغه سیخ دی چې د هېواد په داخل کې دلته تولیدېږي او ګټه ترېنه اخیستل کېږي او په ټولو پروژو کې د دغه سیخ نه استفاده شوې ده او بیا ډېر په منظم شکل باندې په نظر کې نیول شوي دي. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ خوب است؟ بخیر هستین قربانتان؟ خوب هستید؟ شکر فرد خدا. شما زنده باشید. نامتان بیاده؟ نام ما سفیر است. سفیر. بله. بسیار خوب. سفیر جان؟ بله. از کجا هستید؟ از ولایت پروان است. از ولایت پروان. بله. خب در اینجا مسافر هستی یا خانه دارید؟ اینجا مسافر هستیم. خب کار سخت نمیشه؟ کمک مسافری سخت نیست؟ والا سخت است دیگه چطور کنیم؟ کارم میکنی خسته که میری اتاق دیگه بسیار سخت است. واقعا دیگه خودت میفهمی. مسافری سخت است. کلگی ما مسافر هستیم. کلگی مسافر است. بدون شک است دیگه. چطور است کارهایتان چطور پیش والا خوب فضل خدا کار بار روان است جریان است. یک تیم دیگه در پایین کار کرده رایستند. یک تیم در بالا کار کرده رایست. یک تیم هم در اینجا تقریبا 100 نفر در حدود 100 نفر کارگر است. دیگه مزدورکارا را 3.5 ساعت میتیم، استادکارایش 7 ساعت میتیم. دیگه کار خودت میبینی یعنی در حضور چشم خودت دیگه جریان است. هم کانکریت است، هم قالب بندی است، هم سیمتو است. این تیم سیمتوای ما بسته کرده رایز. تیم قالب بندای ما ردیفش آمده رایز.
قالب بسته کرده رئیس تیم کنکریت اویس روان کنکریت ریختانده رئیس ببین رقم اینا که شکل کار جریان داره دیگه. بسیار خوب. ما که میبینیم فعلا که هر جای میبینیم دیگه همزمان همه چی جریان داره دیگه. بله. طالب بندی و جبوتون ریزی سو بله اینجا که از سیخ هست نی بله یا ایره چی میگن شما اینا جالباف میگن جالباف. آه. جالبافی کرده یک رئیس. چیزی که سفیر جان ما متوجه بله. شدم شما خودت صحیح معرفی نکردین. فکر کنم که شما اینجا دیگه ټیکه‌دار هستین به حساب نه اینجا دیگه سرکاریگر هم سرکاریگر. دو بالاست و هم اینجا هستم هم دو قسمت پایین هستم خب سرکاریگر هستین یا کار خودتان گرفتین والا بردیش هستیم اردوش. حالا که تو کارگر که دست به دست نکنی کارگر هم خسته میشه امر کنی سرش یک در دلش یک نومیدی بگرده از ما که بزرگ هستن یا خردش هم هست کلانش هم هست موی سفید هم داریم بچه جوان هم داریم هم سن سال هم داریم اینال کتش که یک چوب برداشتی یک بیل گرفتی یک کراچی رو کتش کمک کردی در دل یک غریب هیچ وقت نامید نمیشه اگر این کالای پاک سرش هم پوشیدی گشتی امر سرش کردی با دونو صورت طبعا انسان تبل میافه در دلش یک چیز میگرد در نامیدی دلش یک میشه چیزی دیگه میگرده و این فکر که تو داری و این حالی که درباره‌اش گپ زدی بسیار خوش شدم واقعیت که کلگی ما باید همین فکر داشته باشیم بله. در هر جایی که باشیم باید متواضع باشیم متوازن باشیم همسان باشیم همچی باشیم بسیار خوب. تیم ماشینری ما منمیال اینا میبینی که در ردیفش سرک تپهکاری کرده رایز لنگر میگرده اوش هم جریان داره ایش هم جریان داره اینا کار از بخیر آبادان است آباد شود انشالله انشالله سفیر جان همین موادی که خودت استفاده میکنی بله. و خودت کارگرایت هم کار میکنه خودت هم کدش کار میکنی هر روز بله. هم روزه میای و میری کارتان رو میبینی موادی که اینجا میایه و خودت استفاده میکنی مواد معیاری است یا اینطور که یک مشکل هم داره بعضی نه. وقتا مشکل هم پیش میاد کاملا از مشکلش خیلی ما خودم در روی صحنه هستم تک تکش خودم بررسی میکنم تا فعلا یعنی اندک خلایی هم نداریم انشاءالله با توکل خدا اگر باشه هم اصلاحش میکنیم هم دفعه ایتو نمیمانیم بس هوا یا یک ساعت بعد یا 2 ساعت بعد همین دفعه هم بعد اصلاح شود بسیار خوب با این هم بسیار مهم است یک پروژه هیچ بسیار انسان هیچ انسانی نیست که بی‌سبب و خطای باشه درست است نه بدون شک اگر احیانا پیدا شد اصلاح پذیر است دیگه اصلاح میشه اسلامش یک اما نیست انجینر صاحبام همیشه تاکیدشان است چی در کنکریت باشه چی در قالب بندی باشه چی در سیمتایی باشه همین لحظه به لحظه فهمیدی کنترل کرده رایستان بسیار خوب در پروژه دیگه هم کار کردی بله کار کردیم تمام این پروژه نمسات کابل گردنه باغ بالا افشار کوتل خیرخانه و کلش یعنی بسیار تجربه کلان داره دیگه ان شاء الله خوب است چیزی که واسه توان ما بکشم خدا کنه که از تجربیات تا در آبادی کشور استفاده کنیم. بله بسیار واقعا یک کار خوب است چیزی که توان ما بکشم ما هم تلاش داریم که وطن از آباد شود این چیزی است که آینده است این نیست که امروز این جوچه جور شود سبا روز بیایی بایره بکنی بایره جور کنی نه این چیزی است که نمیال جور شد خلاص شد دیگه در دویای مردم هم باز پشت دست دیگه باز اگه خراب شود خدای نخواسته یک مشکل پیش بیاد میگه پول فلان نفری کار کرده فلان کسی هر کسی که کار کرده خدای طورش کنه نه خدا کنه که از این موضوعات ما دور باشیم و بتونیم مسئولیتی که داریم رو به شکل احسنش انجام بدیم شکر سپرد به خدا قربانتان زنده باشید بخیر باشین زنده باشین وقت خوش داشته باشین تشکر بخیر باشین درنو لیدونکو له سفیر رو سره خبرې وکړلې دنو د دې پروژې یو غړی دی البته په یو شکل باندې دلته قراردادي دی چې دغه جوشو د جوړولو چارې پر مخ باندې درنو لیدونکو زموږ دغه خبرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې هغې چې ځان الحق امني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شي